بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسيدلي كتاب العربية بين يديك يوسلو ونويوم الصفحة كتاب لما جلدي نهم وحدة يوم منزوسم درس التراكيب النحوية والنحوي جوركتنا دي. التدريب الأول تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګری سره حوار تبادله کړئ لکه څنګه چې په مثال کې مثال ته ګورو څه دی همغسې دغه شپږ مثالونه بیا موږ او تاسې هم را جوړوو. کتاب القراءة د قراءة کتاب یا د عربي ژبې کتاب شي. نو یو زده کوونکی وایي چې زه دا غواړم، بل وایي چې همدا واخله. اريد کتاب القراءة، کتاب القراءة غواړم، بل ورته وایي هذا کتاب القراءة. نو همدغه تمرین بار بار همدغه مشق کوونن ګورو. کتاب القواعد، اريد کتاب القواعد، هذا کتاب القواعد. اثنان طبق البيض، اريد طبق البيض، هذا طبق البيض. اريد وجبة الفطور، سهراني غواړم یا سهراني ناشته غواړم، هذه وجبة الفطور. اريد علبة الملح، د مالګې ډبه یا د مالګې پاکټ غواړم، هذه علبة الملح، دا د مالګې ډبه دی. اريد طبق الفاكهة، د میوې پلیټ غواړم، هذا طبق الفاكهة، دا د میوې پلیټ دی. اريد کتاب العلوم، د ساينس کتاب غواړم، هذا کتاب العلوم، دا د ساينس کتاب. التدريب الثاني دویم تمرين تزو. هات جملا كما في المثال، دغه جملې راوړې لکه څنګه چې په مثال کې دي. المطلوب 20 ريالا، دلته وګورئ په مثال کې دلته دا 20 ریاله دي. مثال کې دا دی چې 20 ریاله غوښتل کېدونکي دي. لکه دکاندار چې خریدار ته وایي چې ته به ماته 20 ریاله راکړي. عموما دکاندار داسې نه وایي، دلته هم په افغانستان کې نه وایي چې دومره روپۍ راکړه. څه درته وایي 2000 افغانۍ کېږي، 100 افغانۍ کېږي. احترام نه وایي، داسې نه وایي چې راوباسه یا راکړه، 100 افغانۍ کېږي. همداشان په عربي ژبه کې هم المطلوب 20 ریالا یعنې غوښتل کېدونکي چې دي یعنې 20 ریاله کېږي. المطلوب 30 ريالا، المطلوب 70 ريالا، المطلوب 40 ريالا، المطلوب 50 ريالا، او هم داسې نور تاسې را جوړوئ. انتقالي ګو یوسلو اتنویوم نمبر صفحې ته 51 درس دی. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال، خپل ملګري سره د حوار تبادله وکړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. اريد معجما من فضلك، لکه المعجم العربي دی کنه، د دې نه به دغه جملې را جوړوو. اريد معجما من فضلك، قاموس غواړم د مهربانۍ له مخې. اي معجم تريد، کوم قاموس غواړي؟ اريد المعجم العربي، عربي قاموس غواړم. تفضل المعجم العربي، مهرباني وکړه یا واخله دا د عربي قاموس. راځو الكتاب الابيض په هکله همداسې جملې جوړوو. دغه ټول جملې به موږ او تاسې جوړوو. دا ته جملې ګورو چې که یو څو هم جوړه کړې، یو څو مو تاسو ته پرېښودې او که ټول هم حل کړې. که زه دا یو هم حلوم، تاسو باید دا ویډیو ونه ګورئ، ویډیو سټاپ کړئ، اول یې خپله حل کړئ، د هغې نه وروسته چې کله تاسې حل کړئ بیا دا ویډیو وګورئ. اريد کتابا من فضلك، کتاب مې پکار دی د مهربانۍ له مخې. اي کتاب تريد، کوم کتاب غواړې؟ اريد الكتاب الابيض، سپین کتاب غواړم. تفضل الكتاب الابيض، مهرباني وکړه دا دی واخله سپین کتاب. دویم مثال ته راځو. اريد نظارة من فضلك، چشمه غواړم د مهربانۍ له مخې. اي نظارة تريد، کومه چشمه غواړې؟ ګوره ان نظاره نه وایو ځکه لا چشمې معلومې نه دي، او کله چې چشمې معلومې نه وي الف لام هغه وخت موږ لګوو چې معلوم شي شی. اريد نظارة من فضلك، چشمه غواړم. اي نظارة تريد، کومه چشمه غواړي؟ اريد النظارة الزرقاء، اوس معلومه شو کنه، آبی رنګه یا آبی چشمه غواړم.
تفضل النظارة الزرقاء. مهرباني وکا دا واخلا آبی چشمه. أريد معطفا من فضلك. چپن غواړم د مهربانۍ له مخې. أي معطف تريد؟ کوم چپن غواړې؟ أريد المعطف الطويل. أريد المعطف الطويل. اوږد چپن غواړم. تفضل المعطف الطويل. دا واخله مهرباني وکا اوږد چپن. أريد دفترا من فضلك. کتابچه غواړم مهربانۍ له مخې. أي دفتر تريد؟ کومه کتابچه غواړې؟ أريد الدفتر الأخضر. شنه کتابچه غواړم. تفضل الدفتر الأخضر. مهرباني وکړه دا واخله شنه کتابچه. پنځم مثال ته راځو. أريد ثوبا من فضلك. جامې غواړم د مهربانۍ له مخې. أي ثوب تريد؟ کومه جامې غواړې؟ أريد الثوب الطويل. اوږدې جامې غواړم. تفضل الثوب الطويل. دا واخله اوږدې جامې. أريد نظارة. أي نظارة تريد؟ أريد النظارة السوداء. تفضل النظارة السوداء. وازو ومثال کې څه ګورو. أريد قميصا. قميص غواړم من فضلك د مهربانۍ له مخې. أي قميص تريد؟ کوم قميص غواړې؟ أريد القميص القصير. لنډ قميص غواړم. تفضل القميص القصير. مهرباني وکړه دا دی لنډ قميص. أريد قلما من فضلك. د مهربانۍ له مخې قلم غواړم. أي قلم تريد؟ کوم قلم غواړې؟ أريد القلم الأحمر. تفضل القلم الأحمر. التدريب الرابع څلورم تمرين تورزو. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. خپل ملګري سره حوار تبادله کوي لکه څنګه چې په مثال کې دی. القميص 20 ريالا. قميص او 20 ريال. دینه مثالونه داسې جوړو. بكم القميص؟ قميص په څو دی؟ القميص ب20 ريالا. قميص په 20 ريال دی. نو د همدې په هکله جملې جوړو. بكم القميص؟ قميص په څو دی؟ القميص ب20 ريالا. قميص په 20 رياله دی. هذا هو القميص. دا د قميص. المطلوب 20 ريالا. 20 رياله کېږي. تفضل واخله مهرباني وکړه هذه 20 ريالا. دا 20 رياله. همداسې جملې د دوی په هکله هم جوړو. یو دوه زه جوړوم نورې تاسو ته پرېږدم. الثوب 30 ريالا. بكم الثوب؟ دا جمع په څو دی؟ الثوب ب30. ګوره دا 30 دی خو چې با فی او دا شیان پر داخل شي بیا 30 شي مجرور شي. انشاءالله د نحو او صرف برخه کې به لولو. الثوب ب30 ريالا. هذا هو الثوب. المطلوب 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. دغه پاس جملې مې دلته هم را جوړې کړې. دویم ته وګورئ. الكتاب 40 ريالا. 40 ريال. بكم الكتاب؟ کتاب په څو دی؟ الكتاب ب40 ريالا. کتاب په 40 رياله دی. هذا هو الكتاب. دا دی کتاب. دکاندار څه وایي؟ المطلوب 40 ريالا. 40 رياله غوښتل کېدونکي دي. یعنې 40 رياله کېږي. تفضل هذه 40 ريالا. بكم المعجم؟ په څو دی د قاموس؟ المعجم ب50 ريالا. هذا هو المعجم. المطلوب 50 ريالا. تفضل هذه 50 ريالا. المعطف چپن. بكم المعطف؟ چپن په څو دی؟ المعطف ب50 ريالا. په 50 رياله دی. هذا هو المعطف. المطلوب 50 ريالا. دا چپن دی 50 رياله کېږي. تفضل مهرباني وکړه هذه 50 ريالا. دا 50 رياله دی. یو سلو 98 صفحه نن خلاصه شوه. راتلونکی درس به ان شاء الله یو سلو 99 صفحه کې وي. ونلتقي ان شاء الله في الدرس المقبل. والى اللقاء القادم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.